یا مقبري ظاهر د ډیر خاموش دی خو لاندې د کې عجیب عجیب کیفیتونه انسان د قبرستان په طرف باندې ور داخل شي تورسل قبرستان لا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ په شکر د قبرستان لراغه ابن قیم رحمه الله ته نقل کړی دی او به ورته خطاب کوي چې اے قبرستان یا مقبري ظاهر د ډیر خاموش دی خو لاندې د کې عجیب عجیب کیفیتونه دي باغه کې د شي ګرځونه د غر لچرته اخلاص په چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اغم ختميږي ور باندې باغه کې نه نوی اصل د شماران دي پیغمبر فرمایي چې چیرته یو مار پوکیو کې داشنه بوټي ټول د منځوي سي باغه کې بده شي کیفیت باندې ملائکه زدن ور کوي د انسان لا چې د غي د غاکونه پشان د شډل غوي د خکرو دي سترګې د قلعید دي ګورو غوند دي او قبر در باندې سره تنګي چې پختې لري پختې کې نه باسي اعلان دي صح حالات دي امام ابن کثیر رحمه الله د سوره توبه د روایت په تشریح کې وایي قبرستان لدراتک دریلوی مقاصد یو مقصد په کې دا چې دا کم خلک مړي دي دوی له موږ دعاګانې وغواړو ابن قیم رحمه الله فرمایي د غرب په اندازه باندې اعلان د دعا د خیر الله وردن نه کوي دوی موږ آخرت رایت کو د غي سره مرګ یاد کو تزهید په دنیا وشي دنیا سره مؤمن لاړه ختم شي اتم اسید رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو عجیب صحابي دی یو وفد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل راضي داغه سره بیعت مسله په ایمان باندې برابرې په خپل خاندان کې ډیر اوچت کیفیت ولا انسان هغه فرمایي چې په دې درې حالاتو کې مال مرګ راغی زه ډایرک په ځامن د عقیده ساتم جنتی ما او صحابه کرام ټول جنتین دي دغه باره کې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده یو شکل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سیمانځ باندې ولاړو اتم داو نهم یو کله چې قران کریم لنا استما او دریم چې هغه لسم جوړیږي هغه کیفیت باندې چې کله چې قبرستان له ورشم ته وګوره ته قبرستان له څومره لاړې په دې مناسبت چې دنیا سره زاهد شي په دې مناسبت چې د مسلمان رول دعا وغواړي په دې مناسبت باندې چې آخرت د لپاره ځان تیار کړي څومره دې کړي